د ننګ او غیرت لوی قهرمانه د ننګ او غیرت لوی قهرمانه د مغولو په کور کې تندر د اسمانه د وطن د آزادۍ سختو جګړو کې د وطن د آزادۍ په سختو جګړو کې د چا زړور مرد افغانه چې لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه د مشرانګي ټلویزیون محترم لیدونکو په سلامونه محرک علیکم په دې لا چې جوړ او خوشحاله اوسئ زه سیلاب ستانکزم او تاسو ملي سرتیري خپرونې ته ښه راغلاست خدمت لیدونکو دا ځل د ملي سرتیري خپرونې تکړه بایسته نظامي شخصیت سره دی چې تاسو به له څیرې او نوم سره آشنا اوسئ هغه بل څونه ښاغلی محترم سمنوال سید شریف سرتیب د کندهار ولایت امنیه قمندان صاحب سره ده راځئ د په کړو وړو د په فعالیتونو باندې نن تاسو ته معلومات وړاندې کوم له ما سره یو ځای اوسئ در سره مخکې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام علیکم السلام خدای دې راوله ورکړي خوشحاله اوسئ جناب قمندان صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو موږ د خپل ځانګړی وخت راکړه په شروع کې غواړم د کندهار ولایت په امنیتي او عمومي وضعیت باندې لږ څه معلومات راکړئ ژوندی اوسه کامیابه اوسه چې موږ یې پوښتنه وکړل د کندهار وضعیت اوس ډېر ښه دی نورماله دی انشاءالله تعالی ته تر ډاډ درکوو نور به هم پسې ښه شي نور به هم ښه شي ښایسته شي اوس ښه دی دا ګړی ډېره ښه ستاسو په راتګ سره واقعیت د کندهار ولایت امنیت نسبتا ښه شوی دی او موږ تاسو باندې ویاړو قمندان محترم د خلکو همکاري د افغان امنیتي ځواکونو سره بلخصوص تاسو به ملي پولیس سره څه ډول ده اوس زموږ سره د ملي پولیسو د خلکو همکاري اوس په 100% کې 100 سره شته موږ د پولیس همکاري د عوامو همکاري دا موږ جلسې لرو په حوزو په ولسوالۍ کې د عامو خلکو سره په اوته کې 2 جلسې لا 3 جلسې خامخا لرو نو موږ ته ولس ډاډ راکړی دی چې موږ د خپلو امنیتي ځواکو شاته ولاړ یو پاره خوا ولاړ ډېره ښه زه وینم تاسو به همیشه وخت د کورمردونه لیدنه کوئ تاسو ځئ پوسټونه لیدنه کوئ ولسوالیانو ته ځئ د دغه لیدو کاتو مو موخه څه ده اصلي موخه مې دا ده چې خپل پوځ مرام ورکوي کو او د دوی پر حالاتو هلته پوښتنې جیم وکړو چې کومې ستونزې لري هغه موږ ورحل کوو انشاءالله تعالی بیا که زموږ په واک کې شی ورحل کوو یې که نه وي بیا مرکز ته حل ورکوو مرکز د موږ سره همکاري کوي اوس خو دا ګړی دی ستونزې نه لرو موږ په ولسوالۍ کې موږ انشاءالله تعالی که خپلې ولسوالۍ د ولایت په توګه زموږ ګرځي ولسوالۍ زموږ په خپل لاس کې دي او ګرځي کنټرول دي دښمن ته موږ هېڅکله وخت نه ورکوو نه به دی د ارمان پوره کې د ارمان به د دښمن ګور ته ورسوي قمندان صاحب د هماهنګۍ په هکله راته وایي چې ستاسو هماهنګي د ملي امنیت ملي پولیس او ملي ادارې البته محلي ادارې سره څه ډول ده په کندهار کې موږ ډېره ښه هماهنګي ورسره لرو د امنیت ملي سره موږ ښه هماهنګي لرو د ملي اردو سره موږ ښه هماهنګي لرو د والي صاحب محترمه سره موږ ښه هماهنګي لرو د ولایتي شورا سره موږ هماهنګي لرو د هغوی د نورو قومو مختلفو قومو سره زموږ هماهنګي 100% کې جاري ده ستا موږ هماهنګي سره لرو یو د بل مجازات او مکافات هم په نظام کې یو اصل دی قمندان صاحب ستاسو په راتګ سره دغه برخې ته څومره توجه وسوه هغه دا چې کوو که چا ښه کار وکړي هغه ستایو انشاءالله تعالی هغه ته یو ترفیع مو ورمنډو کوو که د نغدو کومک د نغدو کومک ورسره کوو که څوک د وطن سره خاینتوب کوي لا د وطن سره بیا باکي کوي هغه موږ د قانون منګول ته سپارو هغه مې سپارلي م دي ډېره ښه دې تر څنګ چې مجازات او مکافات یو نظام کې اصل دی تعلیم تربیې ته هم باید توجه وسي تعلیم تربیې ته څومره توجه شوی ستاسو په راتګ موږ ډېر ورته متوجه یو زموږ اوس هم درسونه شروع دي اکاډمۍ مې شروع دي د ضابطانو اکاډمۍ مې شروع دي د عسکرو د سربازانو اکاډمۍ مې شروع دي موږ دې ته هم 100% کې ورته متوجه یو چې خپل درسونو ته دوی دوام ورکړي د آینده نسل د دوی دپاره سم چې د وطن دپاره د کندهار ولسونو ځوانان او تعلیم یافته ځوانان آیا واقعیت دوی خپل افغان امنیتي ځواکونو سره دوی خپل افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي چې دوی هم د دغه پاک لیکل طریقه خپل وطن ته مصدر د خدمت ګرځي یعنې ملي پولیسو ته ملي اردو ته ملي امنیت ته دا ډاډ درکوم چې دوی 100% کې زموږ د افغانستان ځوانان ملي ځوانان سواداره ځوانان دا زه ډاډ درکوم چې دوی د خپل امنیتي ځواکو څنګ ته څنګ پر څنګ ولاړ دي دا غږ پر وکړو په یوه غنټه کې په لکو انسانان هم راجمع کېږي هم د خپلو امنیتي ځواکو سره دوی څنګ پر څنګ ولاړ دي موږ سره ځوانان ولس ډېره مینه او محبت لري
په ځینې ولایتو کې ولسونه د زورواکو بیا د غاصبینو د دغسې شیانو سره مخ وي، شکایتونه ځینې کوي. په کندهار ولایت کې داسې یو څه سره تاسو مخ سوي یئ که نه تر اوسه؟ انشاءالله تعالی موږ خو ورسره مخ سوي نه یو. که چیرې زورواکي پیدا شي د زورواکي جواب موږ لرو. هغه به لا د قانون منګولو ته سپارو، لا به یې دی عبرت ورکړو ځان چې د ده بچی وشی پیدا کېږي هغه ته به لا دی نسبت ورښیي. زموږ د هغوی نیسته په مټ کې زور هم شته چې د زورواکي لاسونه ور وپېچو او د تور تنبو شاته ور وغورځوو. زورواکي هېڅکله موږ نه منو. ډېر الله. منن صاحب، د یو ښه قمندان ځانګړتیاوې د بریا ریاض پر څه کې تاسو وینئ؟ زموږ د بریا دغه په دې کې وینو چې زموږ په ښار کې ښه امنیت دی، ښه امن دی. موږ ښه امانګي سره لرو، د ولس سره لرو. نو موږ په دې ډاډ کوو، ځان موږ په دې خوشحاله یو. زموږ سره ولس ناراضه نه دی. که ناراضه وي ته دا کیمره وڅرخوئ پر ګرده ښار یې دغه کړي چې دا قمندان څنګه سړی دی او کومې خویې پکښې دي. هغه به ته پخپله دا ښار درته وایي چې لا ښه سړی دی لا بد سړی. زه خو پخپله د ښو ژوند دغه کوم. انشاءالله تعالی کومون ولس هر سړی ښه خپل کور ته بېغمه تللی شي، خپلې خوارۍ ته راتلی شي. مشکل نشته، نه غوا هم شته په زړه کې. ستاسو راتګ نظام ته آیا ستاسو په خپله خوښه و یا دا چې کورنۍ یا دوستانو تشویق کړی؟ زه خو پخپله د نظام شوقي یم. ما د نظام څخه د اولې دورې څخه پخپله نظام دغه کړی دی. زه پخپله د خیر سره ډېره مینه محبت لرم. په راتلونکي کې د لوی کندهار د لا نور پیاوړتیا او د امنیت لپاره څه برنامې په لاس کې لرئ؟ موږ به نور هم داسې ښه کارونه وکړو چې زموږ کندهار نور د دغه لا ښه په امن کې راشي. هغه یې موږ دی کندهار دی جوړ کړو. کندهار نه باید چې موږ نورو ولایتو ته لا سوچ ورلکړو. د لوی کندهار په تګ کله زابل، کله هلمند، کله کلات، کله روزګان، کله فراه، باید چې موږ هغه ولایتو ته لا دی دغه وکړو چې هغه لا په امن کې راول. دا خو لوی کندهار دی. انشاءالله تعالی دلته خو مشکل نشته دی، مشکل نشته. موږ ولس ته هم دا ډاډ ورکړو، ټوله د افغانستان ولس ته دا ډاډ ورکړو او رئیس جمهور ته دا ډاډ ورکړو. زموږ نور محترم وزیرانو مشرانو ته دا ډاډ ورکړو چې په کندهار کې هېڅ ستونزه نشته او دوی ډاډه وشي. او که یو ورځ زموږ ژوندی لا به موږ د خپل وطن دفاع کوو. که مې یوه ثانیه څوک په ګولۍ سری سری کوي ځان به ګولۍ ته ونیسم، د وطن مخالف ته به زه یوه وجې شي اجازه هم نه کوم. ډېر الله. مهندس صاحب، موږ غواړو چې تاسو سره یو ځای ولاړ سو یا ځینې چک پوینټ یا پوستې وګورو. تاسو موږ سره همکار یاست؟ خود ما هرې ولسوالۍ له چې ځې هغه د پروش کال د جنګ ولسوالۍ چې دي، کله ارغنداو، کله ژړۍ، کله پنجبایي، کله ډنډ، دا د جنګ ولسوالۍ وې، کله شیر ارغسان، کله معروف. موږ درته ډاډه یو چې هلته موږ داسې امن راوستلی دی کله ته چې د ما سره اوس په دې شعبه کې ناست یې. مننه. هرې ولسوالۍ ته چې ځې هغه ولسوالۍ ته موږ درته تیار یو. مننه. ژوندی اوسئ. قدرمن لیدونکو، اوس به په ګډ سره قمندان صاحب سره یو ځای ولاړ سو، ځینې چک پوینټ او پوستې یا ولسوالۍ ته ولاړ سو. د هغه جې سربازان، افسران به هم وګورو، وضعیت به هم ارزیابي کړو. تاسو هم له ما سره یو ځای ستا میڑا نتا سلام دے په هر زړه کې د مقام دے ته ګټونکې د دې خاورې ته ساتونکې د دې ساتونکې د دې خاورې. ستا
मेड़ाने ता सलाम दे په هر زړه کې دې مقام دې ستا میړانې ته سلام دې په هر زړه کې دې مقام دې ته ګټونکی د دې خاورې ته ساتونکی د دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام دې په وطن باندې دې پام دې درته ګوري د ملګري تپنی مشپو کې ویخې درته ګوري د ملګري د سپوږمۍ پتا مینا رڼ ستوري د ملګري خدای وطن منو مینا دغه توري د ملګري د ګټون کې د خاورې ساتونکی د دې خاورې ته ساتونکی د دې خاورې له دښمن نه دې اخیستی تل سپېڅلی انتقام دی ته ګټونکی د دې خاورې ته ساتونکی د دې خاورې نه د خوب نه دې آرام دی وطن باندې د پام دی ورته ګوري ستا تصویر یې په دیوال کې غړولی یوې پیغلې په نکریزو دستانو په لاس لیکلی د ګودر په غاړه ناسته نوم دې اخلي غلی غلی په ټپو کې یادوي دې که سحر دې که ماښام دې که سحر دې که ماښام دې ستا میړانې ته سلام دې په هر زړه کې دې مقام دې ته ګټونکی د دې خاورې ته ساتونکی د دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام دې په وطن باندې دې پام دې څو ور واخله د باروتو په لوګي کې ګرده تباه شوي وو وتا د کلي کورونه وطنونه هر سړی خپل کور ته په خپل باغ باغچه په خپله خواري و په خپله زندګي سره یختل داسې امن دی چې بالا امن نه جوړېږي مو قدرمن لیدونکو بیا هم تاسو ته سلام څنګه چې تاسو تصویر کې ویلی اوس موږ قمندان صاحب سره محترم قمندان صاحب سره راووتلو راغلو به ارغنداب ولسوالۍ دغلته چې څومره د مخې دښمن حرکات زیات و اوس الحمدلله دښمن پر شا تمال شوی دی او ماته خوړلې ده او قمندان صاحب نه نور خبر واورو چې دغه ولسوالۍ څومره وخت کې چې د دښمن د نفوس نه پاکه شوې د دې ولسوالۍ اندازه قدر دوې میاشتې شاوخوا کېږي چې د دښمن نه څه دی صفا شوې ده چې مخ له صفا یعنې که یو عسکر ایري هم مشکل نه ورته جوړېږي بیا دا دی دا کلي کورونه ګرده ډک چې هر سړی خپل کور کلي وطن ته راغلی دي هغه د وطن ظالمانو خو پرېښوله نه لا یې په درګاه کې مینونه ورته لا یې په لارو کې مینونه ول یعنې چې ډوډۍ به یې زنانې پخوله ور په نغري کې به یې لامین ورته ایښي وو نو دغه د پنجاب غلامان وله د پنجاب په دستور یې زموږ وطن در په دره کوو تاسو به د دغه دوی اوسېدونکو ته څه ویل لرئ آیا دوی په سم شکل سره همکار پاتې شوي د خپل افغاني ځواکونو سره دوی انشاءالله تعالی زموږ سره داسې همکاره دي چې هېڅکله به بیا موږ دښمن ته وخت نه ورشي زموږ په کورو کې بیا دوی خزیې جوړې کړي مرچنونه جوړ کړي دا زموږ وطن را در په دره کې هغه وایي د امنیتي ځواکو پر څنګ موږ ګرده ولاړ ګرده ولس دوی په خپله دا پزې پرې دي د دښمن سره هغه دا دښمن دی چې د دوی د کورو د جایدادو د ولو د دې ګردو ځای دی دغه اوبه یې پر بندي کړي دی څو عمر وخت یې پر بندي کړي د باغو په باغچو کې مینونه وله مینونه دی ول دی کلیجه وله
او موږ په ډېره قرباني سره د علاقه چې دي مین په علي ټیم موږ ته راوستي سر کال موږ په اخته وځ د دې مینونه دغه د حالات سره د اخته دغه ټیم سره ان شاء الله تعالی د وسه پیری موږ خلک اخته د مین په علي ټیم اخته علاقه شو د اخته باندې صاحب خپل ولسونه ته خاندار مې شو ولسونه څخه ډاډ ورکړي دا ډاډ په پرات توګه ډاډ ورکوم سپاره کامې د کندهار ولس زه دا ډاډ ورکوم که زما د سر په سودا کېږم زه به امن راولم امنیت پرې خوندي کوم که چیرې زما د سر سودا یي د سر پروا نه لرم چې زما ولس د کندهار ولس په امن کې ژوند وکړي په امن کې ګزاره وکړي د شپې ماښام خپل کور ته راشي ښه ارام خوب وکړي سهار خپلو خواریو غریبو ته مننه قدرمن لیدونکو دا وه د ارغنداب ولسوالۍ یو پوسټه چې موږ په ګډه سره خپلوان سره یو ځای راغلو دغه پوسټه مو وکتل تشویق چې پرسونل هم مستقر دي او د دې چې سربازان افسران ټول ماشاءالله ښه مورال لري او ډېره میډان سره خپل د وطن د دفاع لپاره وتلي خپل د وطن لپاره زحمت باسي او سرګردنه کوي मेड़ाने ता सलाम दे पहर के दे मुकाम दे स्ता मेड़ाने ता सलाम दे पहर के दे मुकाम दे तगटुन के दे खावरे तसातुन के दे खावरे न दे खूब न दे आराम दे वतन बांधे दे पाम दे درته ګوري د ملګری تپنی مشپو کې ویخې درته ګوري د ملګری د سپوږمۍ پتا مینا ران ستوري د ملګری خدای وطن منو مینا دغه توري د ملګری د ګټون کې د خاورې ساتون کې د خاورې ته ساتون کې د خاورې له دومن دې اخیسته تل سپېڅلی انتقام دې ته ګټون کې د خاورې ته ساتون کې د خاورې نه د خوب نه د آرام دې وطن باندې د پام دې څنګه اسوره تاسو يا شكرا پوسټو ولا عسکرو الحمدلله دې ما په ډیر تور کړی د خادي ژوند راته وي دا د سپي په خدمت کې ودا ژوند دی ژوند دی د تاسو زیر نه يا که بچا نه دې يا ګورستا تصویر یې په دیوال کې غړولې یوې پیغلې په نکریزو داستانو په لاس لیکلې د ګودر په غاړه ناستا نوم دې اخلي غلې غلې په ټپو کې یادوي دې که سحر دې کما خام دې سحر دے کما خام دے
زړه کې دې مقام دې ته ګټون کې دې خاورې ته ساتون کې دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام دې په وطن باندې دې پام دې دا مراد خپل شي بیا هم تاسو ته راغلاس هم څنګه تاسو ولې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ نه کلم چې پوسټ یو کتل خلان صاحب راوځي راغلو بیرته ښار ته کار کې هم تاسو وینئ چې اوس راغلو د ملي اتل جنرال صاحب رضا خان زیارت ته او قومندان صاحب نو پوښتنه وکړو چې اروا دلته راځي د دعا لپاره جنرال صاحب رضا خان او د همسان هغه دوستان چې د افغانستان په ګوټ کې معلوم شهیدان د خدای پاک دوی کې جنرال صاحب رضا خان سره یوځای انتونی نصیب جناب قومندان صاحب د جنرال صاحب رضا خان ملي اتل پاک لپاره یو دوه جملې ستاسو ته سوالم څنګه یو شخصیت دا شخصیت چې بالا جوړېدی نه د سره شیخ وي ورسره د وطن مینه محبت ورسره و او هغه د وطن غداران ته ښه ټینګ جواب ورکوي په کلکه غیرت په مړانه نو د ده سره ډېر ښه دریځ ورسره و دا وطن د دی بولي که له خپله مور او سر یې هم پر کېښود او موږ به هم د ده پر قدمونه ایږدو چې یوه دقیقه ژوند مې وي له به د ده د قدمو څه مړ ناوو او د ده قدمونه به مړ څارو د ده پر قدمو به قدمونه موږ پنجاب ته وایو چې نه یو جنرال اصل شي تا نه دی شهید کړی په زرو د اصلان نور وزري په زرو نور ژوندي دي پنجاب دا ستا ارمان به ته ګور ته ویسې پوره به نه شي دا ستا ارمان موږ چې ژوندي موږ د ده پلویان دی نه چې په زرو پلکو د ده پلویان په تمام افغانستان کې د ده پلویان شته په پښتنو کې په ازبکو کې په تاجکو کې په ترکمنو کې په پشیانو کې په هر رقم قومو کې د ده پلویان شته او د ده پلویان هېڅکله پنجاب نشي ختمولی او موږ به ګرده د ده پر د ده شهید پر قدمونو زموږ قدمونه وي قدرمن څنګه چې تاسو تصویر کوئ نه قومندان صاحب وینا تاسو واورېدله چې د جنرال صاحب رضا خان پلویان به همیشه د ده لار تعقیبوي د ده هغه تجربو نه به استفاده کوي او تل به د دې وطن او د دې ولسونو په خدمت کوي بیا هم د جنرال صاحب د یو افسر په توګه چې تاسو د سره یو ځای کار هم کړی دی د درلاسان کار هم کړی دی د دوی تجربو نه همیشه وخت استفاده کړې ده ولسونو ته او د دې وطن دښمنانو ته څه ویل لرئ دوی د سره ما ډېر ښه ژوند ډېر عمر کړی دی د ور په شان ما ژوند ورسره کړی دی چې دا نظام د اولې ورځې سره راغلی دی ما دوی سره ملګري شوي د دې د نظام واخوا ته ما د 8 کاله ملګري سره کړې ده یعنې ما دوی سره ګرځېدو لکه د ورور په شان د ده خویې تجربې ګرځي زما په دماغ کې نور دي هغه ښه کارونه چې د خپل وطن سره یې کول له عوامو سره یې کول هغه یې په دماغ کې نور دي هغه د وطن دښمنانو ظالمانو ته چې د کم څوک ورغورځوئ په کم څوک یې خوله ورماتول هغه رقم څوک زه م غورځوی شم د هغوی د دښمن خوله زه م ورماتوی شم د وطن دښمن ته زه م جواب ورکوی شم او موږ به ګرده د ده لار قدم ږدو چې یو منټ ویم ژوندی یوه دقیقه ساه لرم دا یوه دقیقه ژوند مې نه دی په کار او د ده قدم زما په کار دی او د پر قدم ږدم هغه خاینین که داخلي دي که خارجي دي دا ارمان به دوی ګور ته ویسي که چیرې زه م لاړ شم د ده پر لار سبا بل دغسې د ده پلوي راپورته کېږي بل راپورته کېږي د ده قدمونه به تر قیامت تر ورځې پورې دغه جاري
مناسب دا جناب څنګه خیر خیرت دي هلته به بنزل چک شنو او به وچ شو بس دی به متولیان به راغړو وزارت سي سي همیشه کامیاب اوسئ خبر در باید درته د خلکو برکت د دربار خلک بیا دې څه زموږ کامیاب ولر بدلاو د الله وطن راځي دا جو په کومندان صاحب مخشه دا جو په د عادل خانم کامیاب ولر خدای دې سم کامیاب ولر موږ ته سګر د غش قرباني مول کړل اساس ما خپل قرباني ته تیار لا تبي الوقت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغريبنا وسبيلنا وشهيدنا وذكرنا وانصارنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هغه وخت کې دته تحفه ورکړې و خلکو نو ډېر تاریخي لاندې د لنګوټې ښودي چې لنګوټه یې پښتوي او دغه یې سپر دی په لاس یې اغوستی تورې دفاع پکې دا به توري و دغه او د نیزه ده د پوښ دی. قدرمن لیدونکو څنګه چې تاسو تصویر کې وینئ موږ راغلو د افغانستان ملي اتل هغه اتل چې معاصر افغانستان منځته راوستی یعنې بنسټګر یې و د معاصر افغانستان او د نړۍ جنګونه یې ګټلي وو هغه څوک نه لوی احمدشاه بابا ټاټوبي ته راغلي وو موږ قندهار ته او اوس یې زیارت کې وو قمندان صاحب به یو دوه جملې د لوی احمدشاه بابا په هکله هم تاسو سره شریک کړي. احمدشاه بابا چې تاریخي سړی و د پښتنو هر ځای پر ده خیال کوه که چیرې پېښور پښتانه ول که د نور ملکو پښتانه ول احمدشاه بابا داسې کردات کړی دی د پښتنو تاریخ یې راژوندی کړی دی د پښتنو نه دی ټوټل د مسلمانانو تاریخ یې راژوندی کړی دی چې احمدشاه بابا باندې چا څه ووایي هغه پرې لږ دی دی ملي اتل و د ملي په توګه دا یوازې د افغانستان نه د نړۍ په توګه یې سړی و چا څه موږ ووایو د ده پر دغه باندې قدمو باندې د ده پر ښو کارو باندې هغه یې لږ دی چې موږ هر څو یې ووایو 50 کاله وسوسي بخیره په کور کې خیرات دی ژوندی اوسي کامیاب اوسي لا جراو درځه د مسلم سب کول دغه دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وتجاوز عنهم. اللهم باعد بينهم وبين كتابهم ويسر استعمارهم وسخر ميزان من الصلاة. إلهي د دې خلقې مبارکې په شرافاتو په حرماتو په برکات الهي زموږ ټول شهیدان د جنتونو ورکړي. الهي ټول مسلمانان د اتفاق په جهاد ورکړي. الهي د دې خلقې شریف په برکاتو په حرماتو په شرافاتو په مناسب دونه مقام طاقت ورکړي چې د دې د خپل کول د چې مظلوم د شرافت خدمت الله اکبر. دا د توفیق ورکړي چې د شپې او د ورځې خدا زموږ د افغانستان د ولس په غم کې دا عطا فضل کرم احسان رحمت په وکته هم ساتل. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.
يا رجال الناس اوس قومندان صاحب د خرقیو مرکز زیارت او د مشابه د زیارت څخه راووت ښار بازار کې اوس غواړي اصولو سره وګوري یعنې دکاندارانو سره وګوري دوی همیشه وخت ښکار بازار ته راوځي ولسوالیانو ته تګ کوي او همدغه ده چې ولس هم ډېره زیاته مینه ورسره پیدا السلام عليكم يا كيا هذا بارين شجبل يا كيا الشهر مخلص مسوان دايجي غمرة دايجي غمرة يا شدودي خدمات لا تجي من ليلة نور فيديو ميليا تنشي تابوس شامان دي هذه يصير كل دفعة سلام عليكم لا لا ميلاتي ميلاتي كانت كانالي مسلم نور فيديو ميليا ده فلوس دفعة شكرا ان شاء الله شافوا زي كلنا ان شاء الله الميلادات ورد بكرامات بالتناسب ما جاء رضا نمبر تپنی مشپو کې ویخې درته ګوري د ملګری تپنی مشپو کې ویخې درته ګوري د ملګری دس پوغمې پتا مینا ران ستوري د ملګری خدای وطن منو مینا دغه توري د ملګری ته ګټون کې د خاورې ته ساتون کې د خاورې ته ساتون کې د خاورې قدرمن لیدونکو څنګه تاسو تصویر کې وینئ آهسته آهسته راورسېدو د خبرونې پای ته موږ کابل راغلي وو په کندهار ولایت په لوی کندهار تاسو ولیدل تصویر طریقه چې موږ خبرنامه سره یو ځای د دوی په فعالیتونو دوی په پروګرام خبرې اترې وکړې دوی سره یو ځای ولاړو ارغنداب ولسوالۍ ته هم تاسو یې وکتلې د هغه وروسته خبرنامه سره یو ځای راغلو ښار ته زیارتونه مو وکتل احمدشاه د لوی احمدشاه بابا زیارت ته ولاړو همدارنګه خرخي مبارک ته ولاړو همدارنګه له بازار کې د رسول سره دکاندارانو سره کتنه وکړه د خدای صاحب په ملګرتوب همدارنګه یعنې تاسو یعنې خمندان صاحب په وخت سره د دوی په راتګ سره د خمندان صاحب په راتګ سره کندهار امنیت کې ډېر زیات تغیرات راغلي وخت کندهار امنیت
شوی لږ څه ستونزې به وي هغه به لرې ولسوالۍ کې چې هغه هم له خیره سره آهسته آهسته به هغه هم حل شي او زه مننه کوم د خماندا صاحب چې خپل ځانګړی وخت موږ ته راکړی خوشحاله سوکاله او آباد اوسئ خدای پاک ډګر جلال ډېر ژوندی لره نو په اخر کې زه غواړم خماندان صاحب چې تاسو د لوی کندهار همدارنګه مرکزي حکومت او ټول د افغانستان ولسونو ته څه پیغام لرئ موږ دا پیغام لرو چې په هر ولایت کې چارواکو ته او پوځیانو ته او پولیسو ته او نورو زموږ سرکاري ادارو ته ښه خدمت وکړي د ملک لپاره او عوامو زړه ځان ته راکش کړي د عوام دی چې د عوام ناراضي د حکومتداري بیا څوک نشي کولی حکومت د عوام سره تړلي دي کله د زنځیر کړي د عوامو زړونه یې ځان ته راکش کړي او ښه په راستی دي د خپل ملک خدمت مړانه وکړي او پنجاب ته دې وخت نه ورکړي د پخوا په شعر د وخت کې کله پنجاب چې وخت درلود زموږ وطن یې را ټوک ټوک کړي زموږ افغانستان یې را در په دره کړي زموږ ټانګان یې را پرځه کړل زموږ تیارې یې را پرځه کړې زموږ پوځ کتابونه یې راسوي بیا چې پنجاب ته موږ وخت نه کوو او د پنجاب دغه ارمان دی ګور ته ویسي زموږ د ګرد ولسو او د پوځیانو سره دا هیله ده چې د خپل وطن خدمت د شپې او د ورځې ښه په غیرت په مړانه او زه په خپله چې یو منټ مې ساعته مرګ ته پاتې دا یو منټ لا زه د خپل وطن لپاره په خدمت تېروم او دا سر مې هم در دا خاوره جار دي دا خاوره زما مور ده د مور حیثیت پر ما لري او زه به د دې ولس خدمت په شپه ورځ کوم ډېر زیات قدرمن لیدونکو تر بلې خپرونې چې بیا هم زه سیلاب سانکزی تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم تاسو په لوی اواخر کې تاسو سپارم هادو ودانه سه په مخه